نور سوال کړی دی وی بل ورځ چا حدیث بیانو وی چې درې قسمه خلک دي چې الله به د دوی عمل نه قبلوي. یو د مور پلار نافرمانه، او دریم چې زباتنه کوي د ښه کار چا سره ښېګړه وکړي یا کومه دینداري وکړي، او دغه شان چې څوک تقدیر ته دروغجن وي، یعنی تقدیر نه مني. نو دا به صحیح و که نه؟ زه په دې ډېر سخت خوشحالېږم په دا قسمه سوالونه. دا قسمه سوالونه دلالت کوي په دې باندې چې الحمدلله موږ کې شعور پیدا شوی دی. هر خبره چې د خولې نه راوځي هغه صحیح نه وي، او هر تور ټکی چې په پاڼه کې لیکلی شوی هغه صحیح نه وي. ته به لازم بیا معلومات کې صحیح کتاب د ځمکې په دې مخ باندې هغه د الله رب العزت دا کتاب دی. بیا په هغې پسې هغه حدیثونه دي چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم نه موږ ته په صحیح سند سره را رسېدلی دي، او په هغې کې بیا مشهور دوه کتابه دي، صحیح بخاري، صحیح مسلم. او دې نه علاوه د قرآن نه علاوه او د صحیح حدیث نه علاوه چې کومه خبره تا ته را رسي ته به معلومات کړي. نن سبا دا په فیسبوک باندې او په دې سوشل میډیا یو طریقه چلېدلې ده، خبره ولیکي لاندې ورسره ولیکي بخاري شریف. بخاري شریف کې دا حدیث دی کوم ځای دی؟ عوام خو دې نه دي خبر، نو عوام پې جګړه هم کوي دا په صحیح بخاري کې راغلی. دا حدیث چې دی ورور یې تپوس کړی دی، دا بعضو ائمو راوړی دی، لکه امام طبراني، امام بیهقي راوړی دی، او بعضو علماو خو لا ویلي دي وي سند ګزاره حال دی. خو د دې په سند کې یو راوي دی بشر ابن نمیر، او یو بل دی عمر ابن یزید، او د دواړه کمزوري راویان دي. سند یې داسې مزدار نه دی، سند یې داسې مضبوط نه دی، اگر که بعض علما ویلي وي دا ګزاره حال دی. خو دا خبره صحیح ده چې نافرمانه د مور پلار نافرمانه او زباتنه کوونکې او تقدیر ته چې دروغ وایي دوی نشي کامیابېدی، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. دا خبره د قرآن او د حدیث نورو ځایونو کې ثابته ده، قرآن او حدیث کې ثابته ده. خو داسې چې کوم حدیث کې دا درې ونه یو ځای راغلي دي، د دې سند داسې مزېدار نه دی، نه دومره مضبوط او زورور دی. والله اعلم. ګوره یو خبره ته ذکر کوم فایده، کله ګوره حدیث سندن کمزوری او خبره صحیح، خبره صحیح. ګوره لازم نه دی چې موږ وایو چې حدیث کمزوری بس دا خبره به صحیح، دا به غلط. لکه مثال اوس یو سړی موږ ته قصه بیانوي چې یاره حدیث کې راغلي دي چې یو کس راغی مسجد نبوي ته او هغه اوږد لمونځ وکړو او 2 رکعته لمونځ یې وکړو، ولاړو بیا رسول الله سلم هغه ته آواز وکړو او د هغه په سر یې لاس راښکو او هغه ته یې دا ووایي چې جنت ته نشي تللی مشرک انسان، جنت ته به ځي موحده. موږ وروره دا قصې ته د کوم ځای نه وکړه؟ اوس د دې دا مطلب نه دی چې ګوره دا خبره غلطه، دا بلکل صحیح ده چې جنت ته مشرک نشي تللی موحد به ځي. دا خبره صحیح ده، نورو ځایونو نه ثابته ده. خو په کوم طرز چې دا کس کوي او دا کومه قصه چې ده جوړه کړې ده، دا کوم روایت چې دی بیانوي، دا سندن کمزور دی. اوس یې پوه شوئ که نه چې دا فرق تاسو ته معلوم وي. لازم نه ده چې موږ وایو چې حدیث کمزوری دی، د دې دا خبره به کمزوري وي. دې کې دا خبره صحیح ده، نورو ځایونو نه ثابته ده، خو داسې په دې طریقې سره صحیح سند نه دی راغلی.